غازي امان الله خان کیسه. غازي امان الله خان چې کله له خپلې خاورې تبعید شو د هند له لارې ایټالیې ته روان شو. په کښتۍ کې یو فرانسوي خبریال هم ورسره و. خبریال ورڅخه وپوښتل تاسو غازي امان الله خان یاست؟ غازي هو صاحب. خبریال وپوښتل خبر شوم تاسو تبعید شوي یاست. ورته یې کړه. هو. خبریال وویل په داسې حال کې چې تاسو د اروپا پرمختګ او مډرنیزم ولیده آیا هېواد مو درته اړتیا نه درلوده؟ ویل یې لري خو څوک مې نه پرېږدي چې کار وکړم. غازي ګویا شو. ما خلکو ته د هیجن پاڼو د جوړولو سپارښتنه وکړه. هغوی مخالفت وکړ. ما جزا وټاکله. هغوی د شپېتو د غرو لپاره په داوطلب ډول حاضر شول. ما ټلیفون راوړ. خلکو کافر وګڼلم. وایي د خلکو پټې خبرې او کړنې څاري چې اسلام دا کار ناروا ګڼي. ما ښوونځي جوړ کړل. خلکو وویل دا نوی بېدینه دی. باید ماشومان مو یوازې عقیدوي زده کړې وکړي. د کافرانو خبرې ورته ګټه نه کوي. ما ورته ریل یا اورګاډی راوړ په داسې حال کې چې لږ هېوادونو درلود. خو دوی د پیریانو ځاله وګڼله او مخالفت ته یې دوام ورکړ. ملایانو لاوډ سپیکر کې غږ کړ چې غازي کافر دی. خلکو ته یې وویل دا الهي غږ و. اوس خو به مو یقین راغلی وي. زما د پرمختګ د مخنیوي لپاره یې د ځنګلونو په جګو ونو کې خلک کېنول او په چغو چغو یې نارې کړې امان الله کافر دی، امان الله کافر دی. ملکانو ته یې دا ملایکې دي. دوی رښتیا وایي غازي کافر شوی دی. خو زه کافر نه وم بلکې د دوی د راتلونکي غم راسره و. یوه ورځ فکر راسره پیدا شو چې ملایان خو عالمان وي کېدای شي ملاتړ دې وکړي ځکه هغوی خو پوهېږي چې انسان په وسایلو نه کافر کېږي. خبر راغی چې د پلخشتي او اسداباد په جامع جماعتونو کې ستا پر ضد خلکو شعارونه ویل او د یو غل قطاع طریق او د نمک منډۍ ته نانوایي ملاتړ یې وکړ. ژورنالیست لیکي د دې وروسته په ژړا شو او مخ یې سمندر ته کړ. ویل یې وطنه ما وبخه، وطن مې نه شوی ساتلی. زه هم له بده مرغه وایم وطنه ما وبخه، ما هېڅ درته ونه کړی شول. ملګرو دا وه زموږ نننۍ ویډیو. تر بلې ویډیو ته الله پامان او زموږ چینل سبسکرایب کړئ.